بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې موږ حرف اصلي او حرف زائد پیژندلی و. په نن درس کې به موږ د فعل ماضي گردان ووایو او ورسره دا به ووایو چې د فعل ماضي ټولې څو صیغې دي او کومه یوه صیغه د څه دپاره راځي. نو په نن درس کې به موږ ټول په ټوله 3 خبرې ووایو. نننی درس زموږ مشتمل دی په دقې 3 خبرو باندې. په دې 3 خبرو کې اول نمبر خبره به په نن درس کې درته ذکر شي د فعل ماضي د صیغو تعداد. دا اول نمبر خبره په نن درس کې ده، د فعل ماضي د صیغو تعداد چې په فعل ماضي کې ټولې څو صیغې وي. دوهم نمبر خبره د دې ماضي د صیغو اجمالاً وضاحت به درته وکړي. دریم نمبر خبره د فعل ماضي معلوم مثبت گردان او ورسره معنا او ترجمه به ذکر کړي. نو په نن درس کې دغه 3 خبرې بیانېږي او ذکر کېږي. د دې 3 خبرو څخه اول نمبر خبره څه ده؟ د فعل ماضي د صیغو تعداد چې د فعل ماضي ټولې صیغې څو دي دا تعداد به درته ذکر کړي. نو دا اول نمبر خبره په دې عبارت سره ذکر کوي. نو د دې اول نمبر خبرې خلاصه دا ده چې د فعل ماضي ټولې 14 صیغې دي. د ماضي دپاره 14 صیغې راځي. دا اول نمبر خبره. نو ګورئ دا اول نمبر خبره ووایو، پسې به دوهم نمبر خبره بیا ووایي. په عربي ژبه کې فعل ماضي د فعل ماضي 14 صیغې دي. په عربي ژبه کې د فعل ماضي ټولې څو صیغې دي؟ 14. د فعل ماضي دپاره 14 صیغې راځي. دا اول نمبر خبره. دوهم نمبر خبره د دې ماضي د 14 صیغو اجمالاً وضاحت. دا درته ذکر کوي د دې عبارت نه. ګورئ درته وایي په دې 14 صیغو کې چې کومې اولنۍ 3 صیغې دي دا راځي دپاره د مذکر غایب. پسې چې بیا کومې 3 صیغې دي دا راځي دپاره د مؤنث غایب. د دې مؤنث غایب صیغو پسې چې بیا کومې 3 صیغې دي دا راځي دپاره د مذکر حاضر. بیا د دې مذکر حاضر د صیغو پسې چې بیا کومې 3 صیغې دي هغه راځي دپاره د مؤنث حاضر. بیا د دې مؤنث حاضر پسې 2 صیغې دي. په هغو دوو کې دا دواړه د متکلم دپاره راځي. په دې دوو کې بیا اوله صیغه چې دا واحد متکلم او دوهمه د تثنیې او د جمع متکلم د مذکر او مؤنث دواړو دپاره راځي. صحیح شو؟ دا و اجمالاً وضاحت. بیا په دې کومې چې اولې 3 صیغې دي چې هغه د مذکر غایب دپاره راځي، بیا په دوی کې چې کومه اوله صیغه ده په دې 3 کې دا د واحد مذکر غایب دپاره راځي، دوهمه د تثنیې مذکر غایب او دریمه د جمع مذکر غایب. بیا د مؤنث غایب دپاره چې کومې 3 صیغې دي هغه هم په همدې ترتیب. اوله صیغه واحد مؤنث غایب، دوهمه د تثنیې مؤنث غایب او دریمه د جمع مؤنث غایب دپاره راځي. پسې چې بیا کومې 3 صیغې دي د مذکر حاضر دپاره چې راځي په هغو کې چې کومه اولنۍ صیغه دا د واحد مؤنث د واحد مذکر حاضر دپاره راځي، دوهمه د تثنیې مذکر حاضر دپاره، دریمه بیا د جمع مذکر حاضر. پسې دغه شیان ته دا د مؤنث حاضر دپاره چې کومې 3 صیغې راځي هغه هم په همدې ترتیب دي. بیا کومه چې په متکلم صیغو کې چې کومې 2 صیغې دي، کومه چې اولنۍ صیغه دا د واحد متکلم دپاره راځي او دوهمه صیغه چې ده هغه د تثنیې او دارنګې د جمع ورسره د مذکر او مؤنث د دې ټولو دپاره راځي. ګورې دې دوهم نمبر خبرې ته 3 د مذکر غایب لپاره، 3 د مؤنث غایب لپاره، 3 د مذکر حاضر لپاره، پسې چې دی 3 د مؤنث حاضر لپاره او 2 د متکلم لپاره. 2 د څه لپاره راځي؟ متکلم. نو دا ټولې څو صیغې شولې؟ 14 صیغې. وضاحت مې درته کړی دی. د متکلم اوله صیغه د واحد مذکر او واحد مؤنث دواړو لپاره راځي. دویمه صیغه یې
د تثنیه مذکر، تثنیه مؤنث، جمع مذکر او جمع مؤنث لپاره استعمالیږي. کوم چې ضربنا دی وروسته به راشي. دا دوهم نمبر خبره. راځئ دریم نمبر خبره څه وه؟ د فعل ماضي معلوم مثبت گردان. نو دا دریم نمبر خبره د دې ځینې درته ذکر کوي. گردان به ذکر کوي، ورسره معنا به یې هم ذکر کوي، او صیغه د صیغې وضاحت به مو کوي چې دا کومه یوه صیغه ده. نو گردان دی فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا تر اخره پورې وروسته ذکر دی. اوس فعلت څه دپاره راځي؟ دا فعله د دې معنا ده هغه یو سړي کار کړی و، هغه یو سړي څه کړی و؟ کار کړی و. د څه شي صیغه ده؟ صیغه واحد مذکر غایب. فعلا هغو دوو سړو کار کړی و، صیغه تثنیه مذکر غایب. فعلو هغو ډیرو سړو کار کړی. دلته کار نه دی کړی، دا غلط شوی دی، د کاتب نه د لیکونکي نه غلطي راغلی ده په دې کې. دا کار دغه نه پکې نشته دی، دا اصل کې دی هغو ډیرو سړو کار کړی دی. دلته کړی کار کړی دی، دا کړی مخکې راځي د دې نه، کار کړی دی داسې معنا جوړېږي. دا نه پکې نشته دی، دا غلطي واقع شوی. صیغه جمع مذکر غایب. پسې د فعالت هغې یوې ښځې کار کړی و. صیغه واحد مؤنث غایب. پسې فعالتا هغو دوه ښځو کار کړی و. صیغه تثنیه مؤنثه غایبه. پسې فعلنا هغو ډیرو ښځو کار کړی و. صیغه جمع مؤنثه غایبه. پسې فعلتا تا یو سړي کار کړی و. صیغه واحد مذکر حاضر. پسې فعلتما تاسو دوو سړیو کار کړی و. صیغه تثنیه مذکر حاضر. فعلتم تاسو ډیرو سړو کار کړی و. صیغه جمع مذکر حاضر. پسې فعلتې تا یوې ښځې کار کړی و. صیغه واحده مؤنثه حاضره. پسې فعلتما تاسې دوو ښځو کار کړی و. صیغه تثنیه مؤنثه حاضره. پسې فعلتن تاسې ډیرو ښځو کار کړی و. صیغه جمع مؤنثه حاضره. پسې فعلتو ما یو سړي یا یوې ښځې کار کړی و. صیغه واحد مذکر و مؤنث متکلم. دواړو دپاره راځي، مذکر دپاره هم راځي، مؤنث دپاره هم چې واحد وي. فعلنا موږ دوو سړیو یا دوو ښځو یا ډیرو سړو یا ډیرو ښځو کار کړی و. صیغه تثنیه و جمع مذکر و مؤنث متکلم. نو دا زموږ نننی درس چې په نن درس کې موږ ټولې درې خبرې ویلې. اول نمبر خبره د فعل ماضي د صیغو تعداد مو ویلې چې د فعل ماضي دپاره ټولې 14 صیغې راځي. دوهم نمبر خبره د دې 14 صیغو اجمالا وضاحت. پسې چې دی دریم نمبر خبره د فعل ماضي معلوم مثبت گردان سره د معنا نه مو ویلې.